ستا د راتلو په تمه لار څارمه، ستا د راتلو په تمه لار څارمه او هره ګړۍ د انتظار څارمه. ګرانو قدرمنو کتونکو السلام علیکم. د پروګرام ادبزار سره محمد علي جوهر ستاسو په درنه خدمت کې حاضر دی. امید لرم چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله او زموږ پروګرامونه به دغه شان خوښوئ او ګورئ. قدرمنو دې نه مخکې تاسو سره یو ډېر ښایسته کلام شریک کړم. تاسو زموږ چینل که چېرې سبسکرایب کړی نه یو سبسکرایب یې کړئ او دغه شان چې کله سبسکرایبشن وشي نو بیا هغې سره یو خوا کې ټلی غونته کېږي چې ګنټي ورته وي یا ورته ټلی وي یا ورته بل وي او څه وخت کې به ورته د مشرانو جرس هم وي نو هغه تاسو لږ شان دباو کړئ نو هغې کې به تاسو ته مختلف آپشن راشي چې هغې کې کوم آل آپشن راشي نو هغه آل تاسو ووهئ نو تاسو ته به زمونږ بیا نوټیفیکیشن یقینا چې درځي او تاسو به زمونږ ویډیوز ښه په اسانه باندې کتی شئ. نو قدرمنو اوس د ادبزار په سلسله کې تاسو نن خپل کلام شریکوم، بلکل تازه کلام ستاسو لپاره. ستا د راتلو په تمه لار څارمه، ستا د راتلو په تمه لار څارمه او هره ګړۍ د انتظار څارمه او ناست یم د کلي د غونډۍ په منځ کې بیا هم کړی د کړمار څارمه او د خوړ په غاړه په شینکي کابل کې زاړه وختونه د خپل یار څارمه او د ګودر غاړه او زړې مازیګر د ګودر غاړه او زړې مازیګر د یوسف خان د اس غبار څارمه او د شور او شر په دې بدرنګ ماحول کې د شور او شر په دې بدرنګ ماحول کې هغه د بې میو خمار څارمه او د نوي دور عجیبه تقاضې د نوي دور عجیبه تقاضې د زوی سره سره مې پلار څارمه او د نوي دور عجیبه تقاضې د زوی سره سره مې پلار څارمه او وای قلا او هم بلا جبه ده وای قلا او هم بلا جبه ده جوهر زکه خپل گفتار څارمه. ستاسو ډیره زیاته مننه او شکریه.